د نړۍ 15 جالب انسانان. دوستانو، د کومو خلکو په موجودیت چې تاسې باور نه کوئ خو هغه په اصل کې په دې نړۍ کې شتون لري. پښتو لایب لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. نمبر 15 الکساندرا سینګ. دا جنۍ په اصل کې د 14 کلو ده، خو د ده قد او شکل ته په کتو دا د 8 یا 9 کلو عمر لرونکي ښکاري. کوم خلک چې په لومړي ځل الکساندرا ویني نو هغه د دې څخه د عمر په باره کې پوښتنه نه کوي، ځکه چې د دې جنۍ څېره د 9 کلنې ماشومې په څېر ښکاري او جسم یې د 18 کلنې جنۍ په څېر. نمبر 4 جوتی امجی. मेरा नाम ज्योति किशन जी आमगे. د هندوستان په یو ښار ناګپور کې زیږېدلې جوتی امجی په لیدلو یوه وړه ماشومه ښکاري، خو په اصل کې دا یوه ښځه ده. په 1993 میلادي کال کې پیدا دا ښځه به د دې کال په آخر کې 29 کلنه شي. د جوتی قد 2.8 سانتي متره لوړوالی لري. نو تاسو به اوس فکر کوئ چې دا دومره وړه ولې ده. د ډاکټرانو په وینا د جوتی په بدن کې د هډوکو یوه عجیبه بیماري ده چې د هغې بیمارۍ له وجې د دې هډوکي نه غټیږي. لیکن جوتی د دې وړوکي قد څخه هیڅ پښیمانه نه ده. دا هر وخت خوشحاله وي، هر وخت یې مسکا په خوله وي او له خپلو مینوالو سره تصویران اخلي او په خاصه توګه په خپل شاوخوا کې هیڅ نه تنګیږي. جوتی یوه اکټره هم ده چې د امریکن سټوډیو سیریز او په انډین ریالټي شو کې حصه اخلي. نمبر 3 سلطان کوسین. د دنیا تر ټولو کوچنۍ ښځې سره د دنیا تر ټولو لوړ انسان تصویر. د 13 کلونو عمر لرونکی سلطان کوسین یو دیکان دی او د ګینیس د ریکارډونو هولډر یې بولي. د دې د لوړوالي په لیدو باندې یقین کول مشکل دی، ځکه چې د سلطان کوسین لوړوالی 251 سانتي متره دی. دې چې کله د جوتی سره لاس میلاو کړو نو د جوتی لاس د سلطان د لاس ته برابره وړوکی ښکارېده. سلطان په هیڅ یو موټر کې پوره نه راځي، لیکن د دې څه پیدې ضرور شته دي. د سلطان د قد ورځ په ورځ لوړېدو ته ډاکټران ډېر فکرمند وو، لیکن په 2012 کې ډاکټران د دې د قد په درولو کې کامیابه شول چې اوس سلطان کوسین تقریبا یوه عامه زندګي تېروي او حتی تر دې چې دې واده هم وکړ. هیزیا اکوسټا. دا کس چې کله په 1999 میلادي کال کې پیدا شو نو ډاکټران وویل چې هیزیا ژوندی نشي پاتې کېدی. کله چې هیزیا نارمل شو نو ډاکټران وویل چې دا به بد شي خو ټوله زندګي به تېره نه کړي، لیکن هیزیا د ډاکټرانو دا خبره غلطه ثابته کړه. دا بالکل د عامو خلکو په څېر ګرځي. صرف د ډاکټرانو یوه خبره رښتیا ثابته شوه چې دا به هیڅ وخت خبرې ونشي کړی، ځکه چې د دې پیدایشي توګه ژامه نه وه. البته تاسو به د دې په اورېدو سره ډېر حیران شئ چې ایزیا یو ډانسر هم دی. بېشکه چې دا هیڅ اواز نشي کولی. ایزیا له کوچنیوالي څخه د موسیقي د اورېدلو او رایټینګ یعنې لیکلو شوق لري چې دی په فارغ وختونو کې رایټینګ کوي او سندرې اوري او همدا د دې مشغولتیا ده. څو کاله مخکې ایزیا له یو ډانسر سره میلاو شو او ډانسر ایزیا ته د ډانسینګ ورښودل شروع کړل. د ایزیا سره هر وخت یو آی پیډ موجود وي چې د هغې په ذریعه هغه د خلکو سره خبرې کوي. او اوس نمبر اول بایزید حسین. د دې نه مخکې دوستانو که تاسو تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله ده چې یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه فالو کړئ. بایزید حسین د پیدایش څخه په یو داسې بیماري مبتلا دی د کوم له وجې چې دا دی صرف د 6 کالو مګر ښکاري د 80 کالو. په بنګلادیش کې پیدا د بایزید حسین والدین وایي چې دا د خپل عمر له لحاظه د نورو ماشومانو څخه ډېر هوښیار دی، خو نه ښوونځي ته ځي او نه له نورو ماشومانو سره لوبې کوي، ځکه چې نور ماشومان د بایزید حسین له څېرې نه ډارېږي. بلکې یوازې څهره نه، بایزید حسین د نورو بوډاګانو په څېر په غړو درد راځي او داسې ښکاري چې دا د وړوکي قد بوډا انسان دی. د بایزید حسین مور وایي چې د دې زوی چې په کومه بیمارۍ اخته شوی دی تر اوسه د دې بیمارۍ هیڅ علاج نه دی راغلی.